السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو مینوالو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن درته د بلې ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو ده کله چې موږ غوسه وکړو نو په کوم نقصاناتو سره موږ مخ کیږو، خاص طور پر په سیاست میدان کې او د تجارت میدان کې. نو کله چې موږ غوسه شو په تجارت کې او په سیاست کې موږ څنګه نقصاناتو سره مخ کیږو او دینه باید موږ ځان بچ کړو. نو را به شو هغه درې نقصانات هغه دي چې کله موږ په غوسه شو نو موږ تجارت کې او په سیاست کې موږ خپل وړتیا له لاسه ورکوو. اول هغه ده چې کله موږ غوسه شو په تجارت کې یا سیاست کې یا سیاست کو یا موږ تجارت کو نو موږ خپل هغه د فکر او د سوچ کولو هغه وړتیا له منځه ځي. موږ بیا ښه فکر او سوچ نشي کولی. کله موږ چې غوسه شو نو تجارت او سیاست موږ په ښه توګه بیا نشي کولی، ځکه دې دواړو لپاره ښه ساړه دماغ، حوصله او صبر ورته پکار ده. دې نه بغیر دا دواړه ناکامیږي. بل نقصان یې دا ده کله چې موږ غوسه شو نو په دې کې زموږ مخالفین زیاتیږي. حالان کې په سیاست او په تجارت کې باید موږ دا کوشش وکړو چې خپل دوستان زیات کړو. کله موږ چې غوسه وکړو نو دې سره زموږ مخالفین زیاتیږي او زموږ دوستان کمیږي. نو باید دې سره موږ باید احتیاط وکړو، ځکه غوسه کول دوستان له موږ نه خفه کوي. او بل دا بیا سیاست کې هم نقصان ده او په تجارت کې هم. دریم ټکی دا ده کله موږ چې غوسه وکړو د غوسې په حالت کې موږ چې خبرې کوو غوسه راشي نو په دې حالت کې راز له موږ نه ښکاره کیږي او رازونه د تجارت او د سیاست ډېر اهم رول لوبوي. که موږ کله چې غوسه شو او په دې حالت کې له موږ نه راز وځي نو دا زموږ د سیاست کې هم او په تجارت کې هم د ناکامۍ سبب کېدای شي. نو اوس به راشو یو مثال به درکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې منبر ته وخوت نو هغه نه به ښځې بار بار پوښتنې کولې او تاسو ته معلومه ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ټولو صحابو کې ډېر غوسه ناک و، خو هغه په دغه وخت کې خپل ځان کنټرولاو او غوسه به یې نه کوله. ښه په صبر سره او په خوش اسلوبي سره به یې ښځې ته جوابونه ورکول، ځکه هغه په دې غوسې نه کولو اهمیت باندې ښه پوهېده. نو موږ ته پکار ده چې غوسې ونه کړو. که موږ سیاست ته راځو یا تجارت ته باید موږ له صبر نه حوصلې نه کار واخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.